د افغانستان جلا وطن ولسمشر اشرف غني ویلي هر ورځ زموږ پر خاوره بمونه غورځي، خو د نړۍ غبرګون کمزوری دی او د سیمې ډیری هیوادونه دغو پیښو ته داسې ګوري لکه هیڅ چې نه وي شوي، او دا ځکه چې افغانستان په یوې انزوا کې ساتل کیږي. د افغانستان د وروستي پرځول شوي جمهوریت نظام ولسمشر اشرف غني وایي زه چمتو یم چې د یوې افغاني لازمي ملي اجماع په جوړولو او له نړۍ سره په بیرته نښلیدو او وصل کېدو کې خپله ونډه له هیڅ ډول امتیاز غوښتنې پرته ادا کړه. ښاغلي غني په یوه تازه پیغام کې چې د جون په 9 نیټه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی وایي دا انزوا زموږ حتمي برخلیک نه دی، بلکې د هغو انتخابونو او سیاستونو عملي نتیجه ده چې په تیرو 5 کلونو کې وشول او غوره شول. هغه وایي نن تر بل هر وخته زیاته اړتیا ده چې دا موضوعات په یو پراخ ملي بحث بدل شي، داسې بحث چې پکې ټول افغانان له سیاسي، قومي، ژبني او فکري اختلافونو پرته د هیواد د ژغورلو او د راتلونکي د مسیر د ټاکلو لپاره ونډه واخلي. د افغانستان راتلونکی به یوازې د ملت په اراده، اړین ملي اجماع او د عزت، خپلواکۍ او ملي ګټو پر بنسټ ولاړو سیاستونو جوړیږي. ولسمشر غني وایي زموږ خلک حق لري چې وپوښتي هغه امنیت چې په ویاړ به ترې خبرې کېدې اوس چیرته دی. غني وایي ولې زموږ د هیواد د ملي حاکمیت پرله پسې نقص داسې ښکاري لکه له نړۍ سره هیڅ تړاو ونه لري، او تر ټولو مهمه دا چې ولې د دې حالت لاملونه او پټ واقعیتونه له ملت سره نه شریکېږي. ملي ګټې په دې ټولو کشمکشونو کې کوم ځای لري، او آیا پریکړې د ملي ګټو پر بنسټ کیږي که د یوې شبکې او یوې محدودې کړۍ د بقا د تأمین لپاره؟ جلا وطن ولسمشر وایي په یاد مو ده چې ما به تل د پایداره او باعزته سولې خبرې کولې. هغه سوله ځکه اړینه وه چې افغانستان د همدې ورځو له تکرار څخه وژغوري. باعزته سوله یوازې د جګړې پای نه و، بلکې د داسې نظام او سیاست پیل و چې افغانستان له دې اوسنۍ انزوا، بې ثباتۍ او د پردیو له لاسوهنو او تیریو څخه خوندي کړي. نن باید له ځانه وپوښتو چې د دې فرصت د لاسه تلو مسؤلیت د چا پر غاړه دی، او د هغې پریکړې بیه نن څوک پرې کوي؟ بې له شکه دا بیه افغان ملت پرې کوي. ولسمشر غني زیاتوي له وطن سره مینه یوازې یو شعار نه دی. وطن پالنه دا معنا لري چې انسان د ملت لپاره ځان قربان کړي، نه دا چې ملت د یوې کړۍ یا یوې شبکې د ساتلو لپاره قرباني کړي. پخوانی ولسمشر وایي نن ولس نوره جګړه نه غواړي، ولس ژوند غواړي، رڼا غواړي، هیله غواړي، حل لاره غواړي، او غواړي چې د خپل راتلونکي د ټاکلو حق ولري. که نن په رښتینولۍ له ځانه ونه پوښتو چې په دې 5 کلونو کې د خلکو ژوند ښه شوی دی که لا سخت شوی، سبا به د دې پوښتنې ځواب تاریخ ولیکي. موږ باید پرې نږدو چې افغانستان تر دې هم ډیر د انزوا، بېوزلۍ او ناامنۍ په ډنډ کې ډوب شي. ولسمشر غني وایي زما په باور د حل اساسي لاره دا ده چې افغانستان خپله نړیواله بېطرفي په رسمي، واضح او عملي ډول اعلان کړي او خپل بهرنی سیاست د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم کړي.